د مۍ 8 په نړۍ کې د تلسیمیا یا په ماشومانو کې د وینې کمښت نړیواله ورځ دغه ورځ خوست کې د نور تلسیمیا یا د وینې د ورکړې خیریه بنسټ لخوا داسې مهال منځل کیږي چې په تیرو 20 کالونو کې د روغتیا وزارت او نړیوالو روغتیايي برخې مؤسسو دغه ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې خاص پام نه دی کړی. اوس یوازې په دغه روغتیا ځای کې تر 1000 د وینې د کمښت ماشومانو نمونه ثبت شوي. د متخصصینو اندېښنې ښایي که چیرې مسؤل کسان دغه برخې ته توجه ونه کړي ممکن هر کورنۍ په راتلونکي کې د وینې د کمښت یو ناروغ ولري. کدی ناروغۍ ته زموږ اسلامي امارات یا اسلامي وزارت توجه ونه کړي هیڅ داسې کور به په نږدې راتلونکي کې به پاتې نشي چې یا خپلوان په دې تلسیمیا مرض باندې اخته نشي ځکه د داسې یو بدمرغه مریضي ده هغه څوک چې تلسیمیا مرض انتقالوي هیڅ ته پاته نه لګي تر څو پورې یو بچی په کور کې تلسیمیا مریض پیدا نشي. نو زموږ سره خوشه زر نه پرته خوست کې را سره دي مخکې دا یادونه مو وکړه چې هغه لله الحمد یو داسې علاج موږ دغه 8 میاشتې کې شروع کړی دی پاکستان کې شروع کړی دی موږ خوست کې شروع کړی دی یو څه دوايي دي بعضې دوايي دي یو څو قسمه دوايي دي په پاکستان کې دومره ریزلټ نه دی ورکړی امکان لري په سل کې 10 مریضان یو سره خوشوي خو لله الحمد زموږ په سل کې شپږ ناروغانو سره خوشوي داسې مریضان چې په میاشت کې باید 4 ځله وینه لګوله. د رنځمنو ماشومانو والدین بیا له نور خیریه بنسټ مننه کوي چې د دوی ماشومانو ته د وی لپاره امکانات برابر کړي. دوی زیاته کړه د بېوزلۍ له امله یې نشو کولی د خپلو ماشومانو تداوي په خصوصي روغتونونو کې وکړي. خو بیا هم دا وکنه چې میرو په یو طرف دا مریض و بیا بل و بیا په خپل ځون کې هم مریض و بیا د اقتصاد همیشته دا مشکل و زه قسم درته وکړه چې نن هزه د قرضې په غابنده په پیسې باندې په روپۍ باندې مو دا مریض وروړی دی نن خو څه کوي چې دا څه میاشتې په لپسې چې زه دا مریض وروړه چې زه دا د بل چا نه قرضه وترکه شپږ ښکلی کېږي زه دا وینه مې ورکوله اوس دا دوایي ته ورکوي دوایي سره د شپږ میاشتې کېږي چې ښه شوی ده تنج خو دغه دومره تکلیف و چې نه دومره پیرونه یې نړولي دي چې اوس پرې ولا کې د پیر مونږ پرې کړی ولا د 1.5 لاک پیر خده په مونږ نه وي چې مونږ چا نشته خو رټو غریبي د نام په خبر ته ورده پلوري دغه شي چې دا چې په خبر ته مې وړه و. دغه ولایت روغتیا ریاست مسؤلین مانی چې په تیرو 20 کالونو کې د دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره خاص پام نه دی شوی خو دوی زیاته کړه چې اوس یې د دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره خپل ستونزې شریکې کړي دي. دغه ته کاشکې په خوانه میک فکر کړی وای که په خام دا شوی وای د ماشومون به یو سپرا د تلسیمیا په مرض چوخته دی ډیریدای بنا خو داسې بدبختانه وایم چې خالصه توجه نه دی شوی دا فکر و چې دای واساري مریض نه دو مګر جنیټیک نه مخکې نه کوي تشخیص او تداوی وشي نه دغه بیا هغه کیږي لري کیږي یا هغه داسې ماشوم سوتلی شو هغه کولی شو چې دا خپل نارمل زندگی وکړي خو دی چې ساري امراض نه وي نه دې ته مخکې دومره توجه نه دی شوی ویس به انشاءالله توجه ورته وشي. یاد دې وي چې د وینې د کمښت دغه ناروغي زیاتره د جنټیکي یا په خپلو کې د واده له امله رامنځته کیږي چې ماشومان له پیدایښت وروسته د وینې کموالي سره مخ کیږي.